So let's get started. We're having lesson number 9 and let's start from the first word. Well, the first word is ill. Ill means مریضیدل یا هم ناروغیدل یا هم مریض کول. Both of them یو څه شی چې ستا د مریضۍ سبب ګرځي هغې ته هم موږ ill استفاده کولی شو as a verb. To ill a person or group is to cause difficulty or pain. Yeah. So my brother went to the doctor to see what was ailing him. وایي زما ورور ډاکټر ته لاړو تر څو وګوري چې هغه څه شی مریضوي څه شی دی چې هغې د مریضۍ سبب ګرځي. Ally means ملاتړ کوونکی حمایت کوونکی هغه شخص چې ستا سپورټ کوي ستا ملاتړ کوي یا تا سره مرسته کوي. And ally is someone who agrees to help or support you. Support means ملاتړ کول as a verb. I was happy to find my allies who shared the same opinions as me. وایي زه خوشحاله وم چې پیدا مې کړل زما ملاتړ کوونکي زما په کې یو شان نظر شریکوي یا نظر لري. Boast. It means څه ورته وایي مبالغه کول او غرور کول. right both دواړه ولیکئ. مبالغه کول and including غرور کول. To boast is to talk about how good you are. We all became tired of listening to him boast about himself all day. وایي موږ ټول ستړي شو د دغه په لسنیو صحیح ویلی ښه موږ نه مثال ورکو. We all became tired of listening to him boast about himself all day. وایي موږ ټول ستړي شو غوږ نیولو سره چې هغې ته هم غوږ نیولی شو ټوله ورځ یې د ځان په اړه مبالغه کوله. Bounce means خیز وهل یا جمپ وهل. څه قسم خیز وهل؟ مثلا یو توپ په ځمکه ووهي او ناڅاپي بیرته خیز راووهي یا یو څوک ووهي بیرته خیز راووهي هغې ته bounce وایي. To bounce is to move something up and away from a surface after hitting it. Owen bounced the ball on the ground. وایي اوون خیز ورکړه دغه توپ ته په ځمکه باندې یعنې په ځمکه یې ووالو بیا دا توپ خیز وکړه. Bully means ظالم شخص یا ظالم کس. A bully is a person who is mean to others. The two bullies always picked on the smaller, weaker kids. وایي دغه دوه زورورو کسانو یا ظالمو کسانو به همیش وهلو یا لوبې به یې پرې کولې په هغه وړیکو ماشومانو باندې. pick here it means وهل ټکول. weaker ضعیفتر comparative degree of weak. carbohydrate خپله carbohydrate ده. in chemistry د بیولوژي کې ده که chemistry کې ده؟ chemistry کې ده. Carbohydrate are substances وایي مادې دي in foods په خوړو کې like bread that give you energy لکه ډوډۍ چې تاسو ته انرژي درکوي. Carbohydrates like rice are a good source منبع. Source means سرچینه منبع for active people. Crawl څه معنی لري؟ په خپړو تلل. Crawl means په خپړو تلل یا په خپړو رفتار کول. To crawl is to move slowly on your hands and knees. The baby crawled across the floor. وایي دغه ماشوم منزل باندې په خپړو رفتار وکړي یا په طرف د منزل. across له یو اړخ څخه بل اړخ ته هم ویل کېږي او په طرف هم ویل کېدلی شي. defeat it means ماته ورکول شکست ورکول. To defeat someone is to beat them in a game or battle. The champion defeated game خپله game ته وایي battle بیا جنګ ته وایي. The champion defeated the challenger in the boxing match. وایي دغه اتل یا قهرمان ماته ورکړه هغه چیلنج ورکوونکي ته د باکسینګ په سیالۍ کې. Dial means is the front of a clock. Dial هغه مخکې برخه د ساعت ته ویل کېږي. مخکې برخه د ساعت دا کومې بجې ستنې چې په کتابي کې دغه ته dial ویل کېږي. مخکې برخه د ساعت. A dial is the front of a clock. I looked at the dial to see what time it was. وایي ما دغه د ساعت مخکې برخې ته وکتل چې وګورم چې څو بجې دي. Dominant means قوي او همچنان کنټرولونکی. دواړه ولیکئ. قوي and کنټرولونکی څه قسم کوي چې د نورو څخه معمولا غښتلی اوسیږي پیاوړی اوسیږي. When someone or something is dominant, they are stronger than others. The gorilla دغه توره بیزو چې ګورئ دغه ته ګوریلا وایي. The gorilla is one of the dominant animals in the jungle. وایي ګوریلا چې د یو د قویترو حیوانات څخه ده په ځنګل کې.
mercy it means رحم شفقت. If you show mercy you choose not to punish or harm someone. وای کته د تاسې رحم یا شفقت ښایي مطلب دا چې تاسې انتخابوئ چې پنش یو چاته سزا ورنه کوي اور حرم یا هم یو چاته ضرر ونه رسوئ. He asked his boss for mercy to not fire him. هغه خپل رئیس ته وویل چې رحم پرې وکړي او هغه فایر نه کړي یعنې وظیفې نه یې ونه شړي. فایر د وظیفې څخه شړل. نوډ means سر ډچول. دغسې کې موافقه معمول الموافقه حالت کې. To nod is to move your head up پاسه and down لاندې. I nodded my head as I listened to the song. وای ما خپل سر راچولو څنګه مې سندرې ته غوږ نیولو. دمو opponent مخالف کس یا سیال چې ورته وایي. An opponent is someone who fights against you. وای opponent هغه شخص دی څوک چې ستا پر مقابل یا پر وړاندې جنگ کوي. On the field په میدان کې our opponents were too good for us. زمونږ مخالفین ډیر ښه وو له مونږ څخه یا هم زمونږ لپاره ډیر ښه وو. ورشه دا به اوس تا ته وایي چې والا ښه. The next one is quarrel means جنجال کول. To quarrel is to argue or fight. Billy quarreled with his wife. وای بلی د خپل ښځې سره جنجال وکړ about buying a new house د نوي کور اخیستلو په اړه. rival همچنان مخالف کس ته وایي. هغه کس چې نه غواړي تا یو څه لاسته راوړي پرېږدي دي نه چې یو څه لاسته راوړي. A rival is someone that is trying to keep you from getting what you want. The three rivals were all competing for the same job. وای دغه درې مخالفینو ټول رقابت کولو د یو قسم وظیفې لپاره. Sore means درد لرونکی یا درد کوونکی. When a part of your body is sore, it hurts. After lifting the heavy box, وروسته دغه درون بکس جګولو څخه my Muna's back was sore. د ملا درد کولو. Sting it means چیچل هم یو په یو تیره څه شي باندې وهلو ته هم ویل کېږي. یو تیره داسې نری قسم کې څیز باندې څوک وهي لکه چاقو څوکه شوه ستنه شوه دغه ته هم سټینګ ویل کېږي. To sting is to cause pain by pushing a sharp tira part into the skin. The needle stung my arm. It made me say ouch. وای دغه ستنې زه ووهلم او ومې ویلې چې ouch یا خوږې کړم ومې ویلې چې ouch. Strain ډیر زحمت باسل یا زیار باسل چې یو معمول مشکلات در باندې ډیر تیریږي هغې کې هڅه کوي. To strain is to try very hard. Casey strained to lift the heavy box. وای کسی ډیر هڅه وکړه تر څو دغه درون بکس جګ کړي. Torture شکنجه یوازې شکنجه noun ده. To torture something is something that causes you physical or mental pain. وای چې یو ته شکنجه ورکړي مطلب دا چې تاته ذهني او فزیکي درد درکوي. Gray thought that writing the essay was torture. وای ګرې فکر وکړي چې دغه د ایسې یا غټې مقالې لیکل چې یو شکنجه وه. Wrestle means پهلواني کول. To wrestle is to play a game when you try to push someone to the floor. My dad loved to wrestle when he was in high school. وای زما پلار مینه درلودله چې پهلواني وکړي کله چې هغه په مکتب کې و. Okay, so we have the reading. Come to the reading. Do the exercises by yourself. Dalton versus the bully. VERSUS. VS stands for VERSUS. Versus. پر وړاندې در مقابل. یو قرآن شریف versus دا هغه بیا versus VERSES دا VERSUS دا. SUS. ډلټن خپله د کس نوم ده او د bully چې ده هغه ظالم شخص. او پاتې شوه دغه ریډینګ دا ستاسې